مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرة سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد رضي الله تعالى عنه كم وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم د بني نظير ويهود صلى الله عليه وسلم چې د هغه ونه پرو په دیت کې کومک پیرانانو څخه یو نفر د مکه مکرمه د مقابل کې د صلى الله عليه وسلم د وجل نقشه او د سیسه جوړ کړ او په پسیوه رسول الله صلى الله عليه وسلم آواز خاوند الهي وحي واسطه د دوی په خبيث اسماء رضي الله تعالى عنها وايي وخت چې موږ دغه ټکونه والو منورې ته ولاړ موږ پوسو چې رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمه رضي الله تعالى عنه ويهود ورولي كم وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي ابو بردينه منورې څخه وځي مشر او رئیس ته بنو مخوره او تاسو ته ملت ورته مهلت ورکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابو بکر صدیق تاسو څخه هر یو په مدینه منوره کې ولید على سر ورکو لو جائزه واخلي يهود هم ګل بارې د بل چاره نه الله علیه و آله وسلم سره بار او ګناس سره تړل چې د مدینه منوره څخه خپل قوم د اغا عبد الله مسلمان ابي ابن سلول نفر ولېږل چې تاسو اوس څه کوئ ثابت ودرېږئ بیرغ پر قسم خپل وطن ولې پرېږدئ دا اعلان یې کاوه زما سره 2000 نفر سلامتیا چې هغه درلېږم چې ستاسې سره ستاسې په قلاو کې د سره کښېني او دغه نفر ستاسې د ساتنې دپاره ځانونه وژني الله عز وجل دغه منافق حالات د سورة الحشر په 11 نمبر آیات کې بیانوي او فرمایي ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون يعني آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم چې منافقان او غادران سوي دي چې دوی هغه خپل کافرانو ورونو ته چې د اهل کتاب څخه دی وایي قسم دی کتاسې د مدینې څخه ویستل سي نو خامخا موږ هم ستاسې سره وځو او ستاسې د ضرر په باره کې موږ د هیڅ خبره هیڅکله نه منو او که چیرې ستاسې سره جنګ شروع سي نو خامخا موږ ستاسې کومک دغه آیات د هغه عبد الله ابن ابي منافق په باره کې نازل شو چې په پټه یهودو ته پیغام ولېږه چې تاسې ودرېږئ او خپل ځانونه یوازې مه بولئ که مسلمانان وغواړي چې تاسې د مدینې څخه وباسئ موږ ستاسې سره ولاړ یو او که خبره تر جنګ ورسېده موږ ستاسې کومک کوو دا زموږ قطعي فیصله ده او زیات تر دې موږ ستاسې په باره کې د هیچا خبره نه اورو او نه د چا پروا لرو
خو الله عز وجل نور هم فرمایي مصعب ابن عمير والله يشهد انهم لكاذبون. يعني الله جل جلاله شاهدون کوي چې دغه منافقان خامخا په دغه خبرو کې دروغجنان چې د منافقانو دغه خبرې د زړه څخه او فرشتیا سره نه دي، فقط د مسلمانانو سره د جنګولو لپاره خلق پورته کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم او مسلمانانو په زړه کې څونه عبد الله ابن ابي په دغه پیغام لېږلو سره د يهودو ځانو ته امید پیدا دا چې رسول الله صلی الله علیه و سلم بلکې جنگ یوازې دا د يهودو رئیس او رسول دی، حيي بلکې ابن علاوه پر اخطب دغه د منافقانو د وعدو په طمع سره هم دي او دا ټول مسلمانان رسول الله صلی الله علیه و سلم ته حال ولېږي ویل موږ د خپل وطن څخه نو هر ورځ مسلمانان او چې هر څه کولای شي دغه راوړلو د مدینې منورې پر کفارو په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه موقف او حالت د مسلمانانو ته د دوی په تاریخ کې ډېر تکلیفي حالت دی، ځکه د ټوله ځکه مدینې په دغه منورې خطرناک وخت کې رسول الله د صلی الله يهودو علیه و سره د سلم مسلمانانو د جنگ عواقب یا ورستنی نتیجې د خطرو څخه خالي نه دي. خلق راوته او تاسو ولیدل چې ټول عرب ودوی ته یو لاس سوي دي، د مسلمانانو د دعوت ډلې په هغه خائنانه شکل سره په شهادت ورسولې. ماپښینه به د مکې مکرمې ولاړې يهود دونه قوي وه چې د دوی د تسلیمېدلو احتمال ډېر لرې و. نو خود په دغسې شرایطو کې د بني النضیر د یهودو سره جنګ کول ډېر ناخوښه کارونه په وجود راوړل. هغه حالت چې مسلمانانو ته د ماء رجیع او بئر معونه د واقعو په سبب پیښ په دوی کې د دغه جرائمو او خیانتو په مقابل کې حساسیت زیات کړی. دا چې د مسلمانانو د ډلو او افراد سره دغه خیانتونه کیږي د دوی احساسات پر جوش راوستلي د خائنانو په مقابل کې د دوی د انتقام اخیستلو احساس دوه چنده سوی. نو ځکه د رأیو په اتفاق دا تصویب کړه چې د بني النضیر د یهودو سره باید جنګ وشي، مګر هجرت او خاصتا چې دوی د رسول الله صلی الله علیه و سلم د وژلو دسیسه جوړه کړې. نو ویل هڅه چې پیښیږي خو د یهودو سره باید جنګ وشي. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و سلم ته د بني النضیر د یهودو د رئیس د طرفه هغه د نه بارېدو او د جنګ کولو جواب ورسېدی، رسول الله صلی الله علیه و سلم تکبیر ووایه او اصحاب کرامو هم تکبیرونه ووایه. رسول الله صلی الله علیه و سلم د مسلمانانو لشکر جوړ او ګرمي د لشکر بیرغ او حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه ته ورکړي. او لشکر د بني النضیر د یهودو په طرف ورسېده. لشکر هلته ورسېد او یهود محاصره کړ. یهود په خپلو قلاو ننوتل، دروازې یې بندې کړې او د قلاو د بامو څخه مسلمانان په غوښو او ډبرو وویل. مسلمانان مجبور شول پر شا ولاړل او د دوی څخه یې لرې خیمې ودرول. داسې ځای یې واړول چې د یهودو غوښې نه ورسېږي. مګر د دغه یهودو ډېر باغونه او لوی کښتونه تر قلا د باندې وو او د دغه درختو د شاو څخه یې پر مسلمانانو د غوښو وارونه کول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې د دوی د خرماو ټوله درختې ورقطع او پرې صحابه کرامو د درختو پرېبلو شروع وکړه. کم وخت چې ځینې درختې ورېبلې یهود وارخطا شول. نو لیدل چې په باغو کې درختې چپه کېږي، زړونه یې ولوېدل چې مالونه یې د بینه ولاړه او یهودو ته مال تر هر څه ګران دی. تاسو ته معلومه ده چې یهود د مال او پیسو سره تر اندازې زیات محبت نو یې ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته حال ولېږي چې یا محمد علیه الصلاة والسلام درختې ولې پرې کوې؟ د درختو څه ګناه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا به تسلیمیږي یا ټول درختې پرې کوو. الله عز وجل په دغه باره کې په سورة الحشر په 15 نمبر آیات کې فرمایي وما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. يعني هغه چې تاسو د خرما د درختو تنې پرې کوي
یا یې پر خپلو بیخو ولاړې پرېږدي دغه ټول د الله جل جلاله په حکم سره دي او دا د دې دپاره دي چې الله جل جلاله فاسق او نافرمانه یهود رسوا کړي. یهودو یو څه نور هم صبر وکړي او ویني چې درختې نورې هم چپه کېږي ویل مالونه مو ټول لاړه او بیا نو بې له ماله څخه موږ ژوند څه کوو نو ویل تسلیمېږو خو په یوه شرط هغه دا چې موږ د مدینې منورې څخه وځو مدینه پرېږدو او هر هغه شی چې موږ زموږ د مالو څخه غواړو هغه راسره وړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هر هغه شی چې پر اوښانو وړلی شي هغه درسره یوسئ مګر اسلحه به نه درسره وړي بې له اسلحې څخه چې بل هر شی درسره وړلی شي یوسئ. مقصد دا چې د بني نضیر د یهودو سره پر دې فیصله وکړه چې مدینه منوره به پرېږدي او جنګ ونسي. د بني نضیر یهود بې له جنګه تسلیم سول. د بني قریظه یهودو هم د مدینې منورې ډیرو مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه و سلم د مخه تر دې وعدو کې خیانت ورسره وکړ او پرنګي د غطفان قبیلې چې د بني نضیر حلیفان وو هغه هم خیانت ورسره وکړ چې کم یو هیڅ چا د دوی سره کومک ونه کړ او نه د دوی څخه دغه شر منع کړ. نو ځکه الله جل جلاله دغه د دوی د حال دپاره یو مثال ذکر رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و سلم په عمر وکاله حشر په 14 نمبر آیات کې فرمایي او هر یو كمثل الشيطان رسول إذا الله قال للإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. يعني دغه منافقان مثال د وعده په مخالفت کې داسې دی لکه د شیطان په مثال کله چې انسان ته وایي کافر سه د مدینې او کوم وخت چې هغه انسان کافر سو نو شیطان ورته وایي زه ستا څخه بېزاره او جلایي زه د رب العالمین څخه بیریږم. مقصد دا چې د بني نضیر د یهودو محاصرې ډېر وخت په بر کې نه ونیول. دا محاصره فقط 6 ورځې وه او څوک وایي 15 ورځې او بیا یې اسلحه او تسلیم او هر یو وایي چې ما سره د مدینې منورې څخه د دوی وتل په یوه عجیبه طریقه سره هغه دا چې اول یې خپل ټول اوښان په خپلو سامانو بار هر یوه کوښښ کاوه چې هر شی چې دوی یې لري هغه ورسره یوسي حتی کورونه یې نړول او دروازې یې ورسره اخیستې ځکه د لرګي څخه جوړې سوي دروازې وې او قیمت یې درلود چې کورونه وړلی سوای هغه بیا هم ورسره وړي وای. مسجد دی چې په اسلام کې د وړلو شی نه نو یې نړول او دروازې یې صلی الله علیه و آله وسلم ټول هغه شیان چې په وسه یې پوره وه هغه د مسجد جوړول کوم وخت چې د تلو دپاره تیار شو نو یې مظاهره جوړه کړه. هغه داسې کوي یوه ښځه چې د ځینې ویل لوړ او ښه اواز یې هغه د دوی په مخ کې رهي ده درې وهي او غزلې وایي. نور یهود تر شا په پسې دي د دې د غزلو کسر ورسره وایي او جهاد غزلو کې وایي موږ په پوره عزت د مدینې څخه وځو. د بني نضیر یهود د مدینې منورې څخه په غزلو ووتل. د بني نضیر د یهودو مشران او رئیسان لکه حیی ابن اخطب سلام ابن ابي الحقيق سلام ابن مشكم او د دوی ډېر متابعين وخیبر ته ولاړ او ځینې وشام ته ولاړ او هدف د پاره او په دوی کې فقط 2 نفر مسلمانان سول چې یو یې یامین ابن عمر او بل یې ابو سعد ابن وهب. دوی ته خپل مالونه او جایدادونه ورپاته مګر هغه د یهودو مشران چې نومونه یې د مخه یاد کړل دغه کسان د یهودو د اشرافو چې د مدینې منورې څخه وایستل سول. کوم وخت چې خیبر ته ورسېده د خیبر یهودو په ډول او د مامو استقبال او دوی یې تر ځان لوړ بلل. نو دوی د خیبر مشران او حاکمان دغه 3 نفره چې د مدینې منورې څخه وایستل سول دوی وو چې احزاب یې سره راټول کوم وخت چې موږ د خندق غزا وایو د دغه جنګ دپاره چا احزاب یا مختلفې ډلې سره راټولې کړې. دغه درو نفر حیی ابن اخطب سلام ابن ابي الحقيق او سلام ابن مشكم دغه د یهودو مشران چې د خپل قوم سره
د مدینې منورې څخه په دغه ډول سره وایستل شوه دغه مسجد دوی د خندق جنګ په وجود راوړ رسول الله صلی الله علیه و آله چې هغه جنګ د مسلمانانو په ضد جوړ او اشتراک وکړي خیر او په لږ دغه واقعي حالات به پر خپل وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قباء اوس چې د بني نظیر د مدینې منورې څخه ووته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی اسلحه د دوی پاته مالونه د دوی غیر منقوله جایدادونه لاس راوړل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلق ژوند او د هستوګنې کارونه ترتیبول او برابرول خاصتا د هغه مهاجرو مسلمانانو ژوند چې لکه مځکې او باغونه کورونه او قلاوې و مسلمانانو ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر زیات مال او جایداد او مسلمانانو د هغو مالونه بېله جنګه بېله سفره او بېله ستړیاوو ځینې واخیسته هغه هم د اسلحې او تور سره راغله فی په اسلام کې د کفارو هغه مالو ته ویل کیږي چې مسلمانان یې بېله جنګه د کفارو څخه اخلي او غنیمت بیا هغه مالو ته ویل کیږي چې د کفارو څخه په جنګ کې اخیستل کیږي د مدینې منورې حکم په اسلام کې دا دی چې پنځمه حصه د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم خلقو تر دغه د مخه د جماعي پر جنګ کوونکو یا پر اسلامي لښکر تقسیمیږي مګر د فی حکم بیا چې اسعد په فی کې خو جنگ نشته نو څنګه ویشل کیږي او دا د اول وار لپاره پیښ شوه چې مسلمانان د کفارو مالونه او جایدادونه بېله جنګ اخلي او دغه د جماعي الله جل جلاله د طرفه امر راغلی چې فی د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم د المانزه د څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي هغه تصرف مګر دا صحیح دلیل نه دی پر لښکر فرضاً په دغه اول جماعت جنگ نه دی د خلق تعداد رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې دغه مالونه د خاص دلیل نه دی پر هغه اول مهاجرینو تقسیم ځکه هغه ډېر غریبان وو مالونه او وطن یې پرې ایښی شی نه درلودی نو دغه فی د مهاجرینو پر غریبانو اول منځ کې فقط په انصار کې وابو دجانه او سهل ابن حنیف رضی الله تعالی عنهما د حساب په کور کې سوي هغه هم ډېر غریبان او دغه فی څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم د کال نفقه هم د مدینې منورې پر طرف پاک شي پر اسلحه او جهاد فی سبیل الله مصرفېدی د جمعې د منځه وخت د بني نظیر غزا د هجرت د څلورم کال د ربيع الاول په میاشت ادا کولو چې د عیسوي شپږ او پنځه کال په دیار کې د سالم ابن عوف الله عز وجل دغه غزا په متعلق د سوره الحشر ټول سوره نازل کړي او د موږ د سوره الحشر په ترجمه تر هغو نه پوهیدل چې د بني نظیر د يهودو قصه نه خطبه الله عز وجل په دغه سوره د يهودو شړل او فرار کول بیان کړي د منافقینو مسلم او عملونه رسوا کړي د فی احکام بیان کړي دي په دغه صورت کې د مهاجرینو او انصارو صفت کړي دي او دا روښانه کړي دي چې د دشمن په ځکه کې د حربي مصلحت لپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله او روان منورې ته داخل فساد فی الارض نویل کیږي او په دې صورت کې مسلمانانو ته تقوا او د آخرت لپاره تیاری او آمادګي وسط کړي د اختصار او د صورت خاتمه د الله جل جلاله په اسماء الحسنا او صفات العلا سره سوی حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وویل چې سوره الحشر سوره النظیر يعني ټول سوره د بني نظیر د يهودو د خوشالۍ خبرې کوي او غزات الرقاع غزا او د انصار انجنو د بني نظیر تر غزا ورسته یو بل غزا پیښ شو چې د ذات الرقاع غزا ورته ویل کیږي او دا غزا د هجرت د څلورم کال د جمادی الاول په میاشت کې پیښ شو او دغه غزا سبب علينا ما دعا چې د غطفان قبيله چې فنج کې د مدینې منورې د حملې د پاره خلق راټولول او ځانونه یې تیارول تاسو ښه پوهیږئ چې د کفارو دغه ټول تجاوزونه او حملې د احد د جنگ په سبب وي ځکه د کفارو د ټولو قبیلو امید پیدا سو چې پر مسلمانانو حملې وکړي او غنیمتونه ځینې یوسي ځکه د دوی په فکر مسلمانان د احد په جنگ ضعیفه سوي دي نو غطفان چې په نجد کې هغه ډېره لویه قبیله وه د هغو هم امید پیدا سو چې پر مسلمانانو حمله وکړي کوم وخت چې د مدینې منورې استخباراتو
دا خبر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورساوه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لوی لښکر جوړ کړ او په خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم پر غطفان د حملې اراده د دې دپاره وکړه چې هغه خطر په خپله ځالګۍ کې د بین یوسي او د مسلمانانو لښکر د نجد او غطفان پر طرف رهي سو. هلته بیا غطفان هم دونه لښکر جوړ کړي وو چې شمېر یې د مسلمانانو د لښکر څو چنده وو او دواړه لښکره مخ په مخ سره ودرېده، مګر دواړه طرفه یو د بل څخه بیریږي. یو لښکر پر هغه بل لښکر د بیرې په سبب حمله نسي کولی. کفار د مسلمانانو د جرأت او دلاورۍ څخه بیریږي او مسلمانان د هغو د ډېروالي څخه بیریږي. په زرو نفر څو ورځې لښکرې مخ په مخ سره ولاړې دي، یو پر بل حمله نه کوي. هر یو د هغه بل انتظار کوي چې هغه به حمله شروع کړي او جنگ به شروع شي، خو یو هم پر هغه بل حمله نه کوي. مګر عادتا به مسلمانان د لمانځه پر وخت لمونځ کاوه. نو کفارو سره وویل چې د حملې دپاره ښه او مناسب وخت د لمانځه وخت دی. کم وخت چې مسلمانان لمونځ کوي موږ به حمله پر وکړو. واقعا هم غطفان ځانونه تیار کړه چې د راتلونکي لمانځه پر وخت پر مسلمانانو حمله وکړي. په دغه وخت کې د الله جل جلاله د طرفه د صلاة الخوف یعنی د بیرې د لمانځه د ادا کولو آیاتونه نازل شول او تر دغه وروسته مسلمانانو د صلاة الخوف پر طریقه لمونځ کاوه. هغه داسې چې ځینو مسلمانانو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جماعت لمونځ کاوه او ځینې به د دشمن مخ ته ولاړو. د لمانځه پر نیمایي به دغه لمونځ کوونکي د دشمن و طرف ته ولاړه او هغه نور به راغله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیا هغه پاته لمونځ په جماعت وکړي. غطفان په فکر کې سول چې اوس څنګه وکړو. ځینې مسلمانان پر لمانځه ولاړ دي او اسلحه ورسره ده او ځینې نور یې د دوی ساتنه کوي. څو ورځې نورې هم پر دغه طریقه تېرې سوې څو الله جل جلاله د غطفان په زړو کې بیره ور واچوله. میدان جنګ یې پرېښاوه او سره وپاشل شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څو ورځې نور هم په غطفان کې پاته سو او بیا مدینې منورې ته رهي سو. اوس چې مدینې منورې ته رهي سو پر لارې یوه کوچنۍ حادثه پېښه شوه. هغه دا چې د غطفان د قبیلې څخه یو نفر قسم یاد کړي چې د مسلمانانو څخه به تر هغو راونه ګرځم تر څو وینې پکښې ونه بهوم چې یو د مسلمانانو زخمي یا مړ نه کړم. د مسلمانانو لښکر رهي دی او دی تر شا په پسې دی. د مسلمانانو هم پروا نه پکېږي ځکه یو نفر پر لارې رهي دی، شاید یو کار به لري. کم وخت چې شپه سوه مسلمانانو یو ځای واړول او خیمې ودرولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک نن شپه پیره کوي؟ د اصحاب کرامو څخه دوه نفرو دا کار پر ذمه واخیست چې یو یې عباد ابن بشر الانصاري رضی الله تعالی عنه او بل یې عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه. دغه دوه نفره د پیرې دپاره لوړ و یوې غونډۍ ته وختل ځکه مسلمانان په خیمو کې دي او دوی چې لوړ وي نو هر څوک چې د هره طرفه راځي دوی یې ویني. دلته دغه دوو نفرو شپه سره وویشل. عباد ابن بشر رضی الله تعالی عنه د شپې اوله حصه واخیسته او عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه چې د مدینې منورې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه واچاوه چې وساس او عباد رضی الله تعالی عنه ودرېدی لمونځ کوي. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته داخل مسلمانانو ته ورنس پر هر کلي چې راشي شپه تاریکه ده ځکه چې مشرانو به نه کم حرکت رسول الله صلی الله علیه وسلم نور هم دوام او غوښتل به هغه کافر چې قسم یې یاد کړی و هغه کرام ورنږدې او دغه نفر یې ولیدی چې ولاړ به کافر پوسو چې دا مسلمانانو پیردار دي نور هم ورنږدې عدد دونه اندازه ورنږدې شو چې د هغه ځای څخه په غشي وشتلی سي ورونو نو یې غشي او لیندۍ ورته برابر کړ. عباد یې په غشي وویشتو. غشي د عباد پر اوږه وویشتو. عباد نه غواړي چې لمونځ یې قطع سي نو غشي یې د اوږې څخه ویستل او یې ډېر مال او شتمنۍ خاوندان نه وه چې پوره کوي. خو هر یوه دا تمنا او ارزو درلوده چې دا خو امکان نه لري چې غشي دې وسلم ځکه هیڅ وخت ماوارې نه دي خطا سوی. نو یو د انصارو او عباد رضی الله تعالی عنه یې په وویشتي. بیا هم غشي د عباد اوږه وموښتل او ویل به یا رسول الله عدد
عدې او مناعې ته راځه خو د ده اراده دا ده رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته ویل هغه به دا په خپله د مقصد ځای ته چې هغه صورت سورة دا د الله جل جلاله د طرفه امر کړی شوی چې هغه ځای ته ولاړ وبېرېد کوم چې زما د هستوګنې لپاره او مسلمانان به د الله عز وجل اراده نو یې د قرآن مجید تلاوت خلقو به هم پرېښول رکوع او سجده یې وکړه لمونځ یې پای ته ورساوه او بیا یې خپل ملګری عمار رضی الله تعالی عنه ورته ویل پرېږدئ عمار ولیده چې د ملګري څخه یې وینې بهېږي ویل خیر څه درته پېښه ده عباد رضی الله تعالی عنه وویل په غوښې یې مجبوره کول او عمار ویل زه دې ولې په هغه اول وار نه کړم عباد ویل ما د قرآن کریم یو سورت وایه دا مې نه خوښه چې هغه سورت ما بین ورته ویل او که زه پر دې نه بېرېدلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په سبب کوم تکلیف یا عذاب کښې ما به دا مونځ نه وای قطع کړی او هلته وشه په دا د صحابه کرامو د لمانځه او عبادت سره شوق او علاقه حتی په لمانځه کې د یو صورت د پوره کولو دپاره دغه تکالیف زغمل چې په غشو ویشتل کېده دوی پروا نه کوله اولنی ځای هغه کافر چې دغه حال ولیدي چې پر دې خلکو غشي هم تاثیر نه کوي نو بیرته ولاړ چې الله جل جلاله ایمان چې په زړه کې ځای ونیسي نو انسان کوشش کوي چې قرآن مجید ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او دغه قرآن د انسان په زړه کې دونه خوږ او شیرین سي صلی الله علیه و آله وسلم د ماماګانو د بنی نجار د ذات الرقا د غزا کیسه الله او دا چې د دې غزا نوم ذات الرقا کښېښول ځکه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم دا خوښه ذکر کړي چې د خپل ماماګانو سره مشهور سبب یې دا دی چې اصحاب کرام ډېر غریبان وو د پښو لپاره د بوټ یا څپلۍ قدرت هم صلی الله علیه و آله وسلم راټول او خبرې سره کوي نو یې پر څو ټوکران تړل چې په عربي کې دغه ټوکرانو ته رضی الله تعالی عنه نو تلوار راغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سامان یې د اوښ څخه واخیست او خپل دوهمه غزا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې زما سامان چیرې دی د شاوخوا عربي قبایل شان او شوکت مات او د هغو شر او حمله د خپلو ځانو څخه منع کړي المرء مع رحمه دشمن يعني مقابله دپاره تیاری نیسي چې هغه دشمن قریش رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کوم وخت چې د احد جنگ بلشکاره او واضح کامیابی د کفار و پای ته ورسېد او اسعد هلته نه ټول مسلمانان وتښتېدل او نه ټول ووژل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه بندیان ونیول او نه غنیمتونه یوړل چې بیانو د ابو سفیان د جنگ په آخري لحظو کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته وویل پر راتلونکي کال کې زموږ او ستاسو په بدر کې مقابله ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم قبول کړ بإتمام ولي راغلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او کفار په راتلونکي کال کې د جنگ د پاره په بدر کې سره یو کېږي یا رسول الله کال تیر او د قریش سره هغه وعده سوی موعد صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا دا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو لازم و چې د ابو سفیان او د هغه د قوم سره د مقابله لپاره و بدر ته ووځي بیان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې دا د پاره کې چې حاکمیت او قرار په مدینه منوره کې دغه اوسنۍ مسجد او پاتې کېدو او منځونه پکې ادا کوي غزات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اولنۍ ثانیه یا غزوه بدر الاخره ویل کیږي فصل بیت الله الحرام ته څلورم کال د شعبان په میاشت کې چې د میلاد شپږ کال او د جنوري میاشت و رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل وعده سره مطابق د 1500 نفر سره د بدر و طرف ته رهي د مسلمانانو د بیرغ اخیستونکي علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه او د مسلمانانو سره په دې لښکر کې فقط لاس آس ور سره دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل لشکره سره و بدر ته ورسېد الله عز وجل د کفارو د لشکره د راتګ په انتظار اختیار کړی دی نه بچا ابو سفیان دا ور دغه پاک او مبارک ځای کې مشرکانو سره د مکه مکرمه څخه راووتی او 50 لاس ورسره چې مخکې مو درته ابو سفیان دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه خبرونه اوریدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شاوخوا نور قبایل ته وروزي د ابو ایوب رضی الله تعالی عنه مسلمانان غنیمتونه دي
نو ابو سفیان اصلا د مکه مکرمه څخه د بیري سره راووتی ځکه ابو ایوب رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله مجنه یو ولې چې د مکه مکرمه څخه د یوې ورځې د تک پر اندازه لري وي مگر اصلا ابو سفیان د مکه مکرمه څخه ورخطا راوتلی یا ابا ایوب مسلمانانو سره د جنگ په نتیجه کې فکر ما او خلق ته قرار نور هم ډیره په زړه نه تکلیف دی ترڅو چې د ټول حواس ډیره غالب شو ابو ایوب رضی الله تعالی عنه نږدې سو هغه عزم او اراده په کلی ډول سره ما شروع اوس د بیرته ګرځېدو لپاره یو حیله او بهانه جوړه نو د اول ورځې څخه د مسجد په کار شروع یا معشر قریش د جنگ کولو لپاره آباد او باراني کال پکار چې حیوانات واښه او ګونه وخوري الله او تاسو د حیواناتو شیدې وڅښئ یو شپته نمبر آیات اوسنۍ کال وچ او بې بارانه انشأکم من الارض اوس د جنگ لپاره مناسب وخت نه دی يعني هم معلومه چې د مشرکانو د لشکر تزرو او احساساتو هم ډېر غالب شوی اعمار ځکه هیڅ د رأي مخالفت ونه کوي او هیڅ د مسلمانانو سره پر جنگ کولو تاکید او اصرار ونه کوي نو ټول قدمه فیصله راځي او د مکه مکرمه په طرف راځي مګر او د مسجد مسلمانانو اته ورځې په بدر کې د بدر د ابو سره تیر او د دشمن د راتګ انتظار وکاوه اللهم لا عيش الا عيش الاخره چې مسلمانان د وعده ځای ته ورغلل مګر قریش پر تولاړ رسول الله صلی الله علیه و سلم چې هم ته ګرځېدو په فکر کې سره کار کاوه نو د علیه الصلاه والسلام به هم خلق دغه ته ګرځېدو پیغور ورکړي نو غواړي چې د تربیت ګرځېدو د مخه داسې کار وکړي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم عيش الاخره نو یې نعیم للمهاجرین چې د اهل مکه څخه وو او تر دغه وخت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبرو ورمایي وما علمناه الشعر رسول الله وما صلى الله عليه وسلم تورغلي او ابو سفيان ډېر لشکر جوړ کړی يعني محمد صلى الله عليه وسلم او صلاح شعر ندي او نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ټول خبرو په جواب ورکول بلکې د بل چا په شعر کې هم خطاوتي د ابو سفیان دغه کار هم فائدہ ورکړ صلى الله عليه وسلم تر هر چا الله عليه وسلم مگر شعر حالت په بدر کې پاتسو حتى هغه شعرونه چې د ټول الله عليه وسلم واوري چې مسلمانان پر خپل موعد بدر توال خو ابو سفیان او قریش نه ویل چې په دغه طریقه سره اسلام او مسلمانان قوي معلوم د وزن او د مسلمانانو څخه بیره او غیبت نور هم د کوپارو په ځلو کې زیات فکر کې چې به مسلمانانو شعر خاصه واقعا د علیه الصلاه والسلام بیل دې څخه چې د هغه قبیلو څخه چې دلته اوسېدل چې هغه د بني زمره قبیلې یو نفر چې دغه قبیلو مشر او رئیس رسول الله صلی الله علیه و سلم د مسجد په جوړولو کې په خپل هم کار د مخ بیان درته کړی دی چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم په مابین کې د صلح او نه تعارض معاهده سره عیب چې رسول الله صلی الله علیه و سلم څومره نه تیر کړي نو دغه مخشي چې دغه قبیلو مشر او رسول الله صلی الله علیه و سلم ته ورغی او په ډیره بی ادبی سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل یا محمد ته د قریش سره د جنگ د پاره زموږ په بوته راغلی او چې د خبرو مقصد یې دا و چې ته څنګه زموږ به اجازه دې ځای ته راځې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کدی خوشوي هغه ستا او جوار و بیرته وتا ته درکو او جنگ به سره مخشي په دې خبره سره وبېردي ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم ودې ته ضرورت نشته چې هغه زموږ عهد مات زموږ هغه خپل وعده یم دا د اسلام شان او شوکت عزت او هیبت چې ورځ په ورځ زیاتېږي او خلک ځینې بیریږي د دومة الجندل غزا رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر څخه بیرته مدینه منورې ته ولاړ په ټوله اسلامي منطقه کې یو بیا امن او سلامتیا قائمه شوه اسلامي دولت په امان او اطمینان سره شپې او ورځې تیروي دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ودې ته فارغ شو چې د عربو وهغیرو حدود ته متوجه شي د پاره د دې چې د مسلمانانو تسلط او سیطره زیات
او د مسلمانانو په موقف دوستان او دشمنان اعتراف وکړي. د عليه الصلاه د بدر د دوهمې غزا شپږ میاشتې تېرې شوې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې دی. هغه دا چې خبر ورته راغی چې کومې قبیلې چې د دومة الجندل په شاوخوا دي هغه په لارو کې درېږي او هر څوک چې په دغه لارو تېرېږي هغه شکوي. یعنې لوی لارې یې نیولې دي او راوي کوي. او په عین وخت کې د مدینې منورې د حملې لپاره یو لوی لښکر هم سره یو ځای کړی. او رسول الله صلی الله علیه و منورې څخه ډېر لري وو. نو ابو ایوب الجندل د مدینې منورې په شمال کې د شام په حدودو پروت دی. د دومة الجندل او د دمشق په مابین کې د 15 ورځو لار. خو د مدینې منورې څخه تر دومة الجندل پورې د 15 ورځو لار. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت د 5م کال د ربيع الاول په میاشت کې د زرو نفرو مسلمانانو سره د دومة الجندل په طرف راځي او د بني عزرا د قبیلې څخه یو نفر چې مذکور نومېدی د رهنما یا لارښوونکي په صفت ورسره راغلی چې مسلمانانو ته تر دومة الجندل پورې پټې او نږدې لارې وروښيي. اسلامي لښکر د شپې تګ کوي او د ورځې پټېږي. دا د دې لپاره چې د دښمن په بېخبرۍ کې پر هغو حمله وکړي. اوس چې دومة الجندل ته ورنږدې شوه نو هلته هېڅوک نشته. د مسلمانانو د هغو پر حیواناتو او چوپانانو حمله وکړه. د چوپانانو څخه چې څوک تښتېدلی شوی هغه وتښتېدل او څوک چې زخمي شوه هغه زخمي شول او په خپله د دومة الجندل اوسېدونکي شاوخوا تښتېدلي او پټ. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی په منطقه کې واړول هېڅوک یې نه ولیده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لږ څو ورځې او شپې پاتې قربان وي. د لښکر څخه ټولګانې جوړې کړې او شاوخوا یې ولېږل. خو نیټ ولیده او نه مسلمانانو ته کم تکلیف پېښ شو. څو ورځې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم بېرته مدینې منورې ته رهي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه غزا کې د عیینه ابن حصن سره د صلح او امان عهد او وعده وکړه. د اوږې او په دغه پرلپسې قاطع او فیصله کوونکو اقدامات په دغه حکیمانه او د عزمه ډکو نقشو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د امن او امان ته راوستلو کې کامیاب په شاوخوا منطقه کې صلح او سلامتیا راوسته. پر حالاتو یې تسلط او سیطره حاصله کړه. د ورځو او شپې د مسلمانانو په ګټه تمام هغه خارجي او داخلي ستړیاوې چې پرلپسې پر مسلمانانو راتلې هغه لږ او سپکې شوې. منافقان چپ او عاجزه شوه. د یهودو یوه بله قبیله د مدینې منورې څخه وایستل شوه. پاته یهودو د همسایه‌توب حقوق تر هجرت پر هغه خپلو عهدو او وعدو یې په ښکاره سره وفا کوله. شاوخوا صحرایي عرب آرام سره قریش د هغه خپلو تیزو حملو څخه پټ شوه. په دغه حالاتو کې مسلمانانو د اسلامي دین د نشرولو او د رب العالمین د رسالت د رسولو فرصت او موقع پیدا د خندق یا احزاب غزا. پس له هغه څخه چې د ټولو خلقو امن او سلامتیا بیرته راغله یا امانتونه او پس له هغه جنګو څخه چې تر یو کال زیاته موده یې په بر کې ونیول جزیرة العرب بیرته ارامه شوه. یا والله مګر یهود هغه یهود چې د خپل غدر او خیانت د خپلو چمو او دسیسو په نتیجه کې قسم قسم ذلتونه او سپکتیاوې وڅکلې. بیا هم هغه خپل د غفلت د خوبه څخه نه شول ویښ. د خپل غدر او خیانتو په سبب چې کوم تکلیفونه ور ورسېدل په هغو سره یې پند او عبرت نه کوي حاصل. پس له هغه څخه چې دوی خیبر ته وشړل شوه. اوس ګوري چې مسلمانانو ته به د دغه جنګو په نتیجه کې څه پېښه شي. کوم چې د مسلمانانو او بتپرستانو په مابین کې جریان درلودی. کم وخت چې ولیده چې د ورځو تېرېدل د مسلمانانو په ګټه تمامېږي. د وخت په تېرېدو سره د دوی نفوذ نور هم زیاتېږي. د دوی سلطات نور هم قوي کېږي. نو دغه یهود د حسد صلی الله علیه و آله وسلم داسې سوځل کېده لکه پر سکروټو چې پر لأو. نو یې څه وکړه؟ بېرته د سم څخه یې په خپلو دسیسو او مؤامرو شروع وکړه.
اسامه ابن زید او داسې حملې د کولو د پاره د ترتیباتو په نیولو شروع وکړه چې هغه د مسلمانانو پر ضد وژونکې او فیصله کوونکې حمله وي او تر هغې حملې وروسته اسلام او مسلمانانو ته د ژوند کولو موقع نسي پاتې د راوتلو موقع نسوه برابره ښه متوجه چې بیا یې نن ورځ هم د غزا څخه هجرت وکړي حتی نصارا هم د دوی له لاس اله ګرځېدلي دي د دوی ټول دسیسې و اسلام او مسلمانانو ته متوجه دي د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه مسلمانانو په شکل او نامه سره یې نور نوکران هم پیدا کړي دي چې مثال د مدینې منورې منافقان د حضرت ابو بکر مسلمان رضی الله تعالی عنه او اداره هم ترڅو مو انسانان د تجاوزګرانو په لاس وژل کیږي د ابو بکر رضی او الله تعالی عنه د بیرحمه غادرانو او خائنانو په واسطه خرابېږي د اسماء رضی الله تعالی عنها يهودو د فیصله کوونکي حملې اراده وکړه مگر دوی په خپل ځانو کې د همت او جرأت مدینه منورې چې مستقیما او مخامخ مسلمانانو سره وجنګي نو یې دغه مقصد لپاره یو ډېر خطرناکه نقشه جوړه کړه نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د يهودو د مشرانو څخه هغه چې په خیبر کې اوسېده 10 نفر د مکه مکرمه او مشرک قریش ته ورغله پدغه قریش د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او جنگ ته تشویقول او المجمع د سخت طب په وخت کې دغه جنگ کې ملګری او طرفدار امیدي شعرونه عهدونه او وعده ورسول الله صلی الله تماما معنا تاسو کومک او دغه حال می خبر کړي قریش هم دغه د دوی صلی الله علیه و آله وسلم دعا معلومه ده چې قریش د دوهم بدر په وختونو کې د خپل وعده څخه مخالفت محبت د او هغه عمل د دوی لپاره پیغور محبت نور قبیلو پیغورونه ورکول پکاسه او عزت او شرف سپک او زخمی سوی او دغه تبه نو اوس نقل کې ابو سفیان غواړي چې په دغه جنگ سره خپل شرف او شهرت لاس ته د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ژوند دغه وخت کې د مکه مکرمه خلکو د يهودو څخه پوښتنه وکړه ژوند ته چې تاسو خو اهل کتاب یاست او تاسو ته آسماني ادیان در معلوم مکه مکرمه د دعوت چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین شدی کزموش رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لعنت الله علیه د واقعات د خباثت لپاره و یو څه تفسیري ضرورت وینم ستاسو دین د محمد صلی الله علیه وسلم دین شاو بهتر دی د هجرت په اړه کې مشابه څه خبري وکړي شرک او د بتانو عبادت د الله عز وجل پر عبادت شاو بهتر دی د هجرت په اړه کې يهودو د دین اساس هم پر وحدانیت ولاړ چې الله جل جلاله دښمنی تاثیر دی چې يهودو د اسلام او مسلمانانو سره لري خیر کوم وخت چې د جنگ کولو د پاره راوځي بیا نو د يهودو د غطفان ته ولاړ غطفان خو هغه څوک دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغو منطقه او قبیلو ته ورغلي او دوی وتښتېدل نو الله عز وجل پر مسلمانانو دا وهغه څه تراوبل چې د دین قریش بلې د ساتلو په لار کې دغه ټول شیان قرباني کی د يهودو ډله بیا د بني سلیم او قبیلو ته ورغله او دارای هغه هم دا ورسره او کسب د يهودو مشران د عربو پر مختلفو قبیلو لکه بنو فزاره بنو مره بنو اشجع بنو اسد د حبشانو قبیله او نور مختلفه قبیله چې معنوي قوت دغه ټول قبیلو وګرځیده او د مسلمانانو وجنګ ته رابول چې تقریبا ټول قبیلو دغه د دوی غوښتنه او دعوت قبول کړي په دغه طریقه سره د يهودو سیاست پوهان او مشران کامیاب شول چې په خپل شیطانت سره د کفر مختلفې ډلې یا احزاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د دعوت او مسلمانانو پر ضد سره راټولي او یو ځای کې نن ورځ موږ هم پر خپل شاوخوا دغه مثال وینو د اخلاق د طرفه د مدینه منورې د جنوب د طرفه څخه قریش د کنانه قبیله او د دوی حلفاء چې د اهل تحامه څخه و 4000 نفر راووته چې مشر ابو سفیان او په مر زهران کې بنو سلیم هم ورسره یو ځای او د مدینه منورې د شرق د طرفه د غطفان قبیله راووته په نن ورځ ویني چې یو بنو فزاره او مشر عیینه ابن حسن او بل بنو مروه چې مشر حارث بن عوف او مادیات او بنو اشجع راووته چې مشر مساعر نور ملتونه او وطنونه به د ځان ته د غرنګ د بنو اسد
او نور قبیلې راووتې چې په نتیجه کې د دغه قبیلو څخه یو غیر طبیعي لښکر جوړ چې په ټوله جزیرة العرب کې د اول وار دپاره په دغه اندازه انسانان او لښکر سره یوځای کېږي او دغه ټولو احزابو یا ډلو په هغه معین سوي تاریخ چې دوی د مخه سره ټاکلي د مدینې منورې پر طرف پس له څو ورځو دغه جنګي لښکر چې شمېر یې 1,000 نه پورته رسېدی د مدینې منورې پر شاوخوا سره یوځای سو. نو ځکه الله عز وجل شاید د دغه لښکر شمېر او عدد تر هغه ټولو انسانان چې په مدینه منوره کې اوسېده او که نر و که ښځې که کوچنیان و که لویان که زاړه و که ځوانان زیات که چیرې دغه سره یوځای سوي ډلې او دغه مسلح لښکر په بېخبرۍ سره د مدینې منورې و قلاو ته رسېدلي وای دا به د مسلمانانو کلکیان او وجود یو داسې لوی خطر وای چې حد او اندازه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هجرت ممکن د مدینې منورې ټول انسانان او کښتونه په یو وار او نابود کړي وای او ضایع کول یو وش او مادار قیادت موجود چې همیشه یې ګوتې په هغه غورځېدونکو ربو پرتې د حالاتو معلومات یې کاوه او د حالاتو د خطر اندازې یې سنجولې. دغه لښکرو د خپلو ځایو څخه حرکت نه و کړی چې د مدینې منورې استخباراتو و خپل قائد اعلی صلی الله علیه وسلم ته د دغه خطرناک حرکتو حالات ورسول. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه چې دغه ډلو یا احزاب مقصد او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د وجلو اراده الله علیه وسلم ډیر ژر یو عالی مشورتي مجلس جوړ کړ. اوس به د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه د دفاع مهمه موضوع او خبره کړي. پس له هغه څخه چې د مسلمانانو مشرانو او د شورا بحث او مناقشه سره وکړي صلی الله علیه و وسلم د هجرت څخه اتفاق وکړي چې یو جلیل القدر صحابي حضرت سلمان الفارسي رضی الله تعالی عنه کرامو د جملې څخه سلمان الفارسي رضی الله تعالی عنه یا رسول الله کوم وخت چې موږ د پاس په ځکه کې وو صلی الله علیه و وسلم او چم درلودي نو علماء کرام لشکر د طرف حمله را باندې کېدل صلی الله علیه و وسلم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی علیه وسلم وفرمایل هغه کومه حیله سلمان الفارسي رضی الله تعالی عنه د خپل منطقې پر شاوخوا به مو صلی الله علیه وسلم ته ورنږدې رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه همدای رضی الله تعالی عنه عربو کې نه او نه پیژندل. سلمان رضی الله تعالی عنه د اندک په باره کې تفصیل ورکړي او دا هغه په مقصد یې پوه دا کار مثلا یو ډېر حکیمانه نقشه او عربو ته تر دغه نقشه نه و معلوم. د امامت لپاره ابو بکر رضی الله تعالی عنه ډېر ژر دغه نقشه په عملي کولو شروع تاکید کاوه او هر لس لپاره مسلمانان په دې سره امر کړ چې څلوېښت ذراع خندق پکې محترم په هغه صحیح حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الله تعالی کما د ځان د پاره خلیل پیدا کولای سبحان ابو بکر بن ځان خلیل ګرځولي وای رواه مسلم وسلام او علی المرسلین الله عز وجل په خپل احسان سره ابو بکر رضی الله تعالی عنه دغه امتیاز وای او لائق تعلیم الاسلام رادیو ابو بکر رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا کې د صدق او اخلاص او مثال بلکې خپل روح او مال د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا او د هغه د پاره قربانول. موږ ولید چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل تر هغه به ته غار ته نه ننوځې تر څو چې زه ورنسم. محترم ورونو زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. د اسلام د مبارک دین بشپړ تعلیمات د اسلام د مبارک دین زرینی پلوشه یوازې د تعلیم اسلام رادیو څخه نبوي احادیث
د هیلو او خوښیو څرک. د نبوي سیرت حیات الصحابه عالم الاسلام رادیو په کندهار ښار کې لومړنی شخصي اسلامي رادیو. په دې ښکلي او ښایسته کې د ژوند څو شېبې تېرول عالم الاسلام رادیو د هیلو او خوښیو سرچینه. د کامیابۍ راز د الله جل جلاله په عبادت کې نغښتی دی. زمانہ لري دوام تا بنا